سلامونه د پښتو د زده کړې مینوالو. د الله نه غواړم چې روغ او جوړ اوسئ. نن ما تاسو ته یوه ښکلې او په زړه پورې ویډیو جوړه کړې. هیله ده چې خوښه مو شي، خو د هر څه نه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کښېکاږئ. د اونۍ د ورځو نومونه: نام‌های روزهای هفته. دوستای عزیز، نام‌های روزهای هفته را ما به شما عزیزان بر زبان پشتو ترجمه کردیم که از شنبه الی جمعه می باشد. امیدوار هستم شما عزیزان مستفید شوین. شنبه بر زبان پشتو خالی مانه میده یا بیلنه هم در بعضی جاها آمده است. یک شنبه به معنای یونی. دوشنبه دوانه. سه شنبه درینه. چهارشنبه چلورنه. پنجشنبه پنځنه و جمعه. د کال د څپرکیو نومونه: نام‌های فصل‌های سال. دوستای عزیز، نام‌های فصل‌های سال متوجه باشین که بسیار زیاد مهم است. پسرلی به معنای بهار. اوره یا دوبه گردوش درست است. تابستان. منی یعنی خزان. ژمی یعنی زمستان. د کال د میاشتو نومونه: نام‌های ماه‌های سال: اوری حمل. غویی ثور. خبرگل جوزا. چنگاښ سرطان. زمری اسد. وږی سنبله. تله میزان. لړم عقرب. لنده قوس. مرغوم جدی. سلواغه دلوه. کب حوت.